د غزې وروستۍ شپه. کله چې له قبر څخه را وګرځېدو، یوه نجلۍ مو ولیده چې له پښو څخه یې وینې څڅېدې. یوې خور کې له ویرې څه ماشوم غېږ کې نیولې، پر سر یې پاڅېدلې لو پټه وه په غذا کې، غیرت زما او ستا تله پرته وه په غذا کې. اوومه برخه. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله خير الورى أما بعد. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. محترم اوریدونکو، د الله جل جلاله څخه غواړم چې تاسو روغ جوړ او خوشاله یاست، او هیله لرم چې ژوند مو په خوښۍ کې تیریږي. محترم اوریدونکو، په تېره برخه کې مو وویل شېبه وروسته یې دوه تور ځناور سترګو ته ودرېدل. خولې یې تر ځامو خلاصې کړې وې. فقر او جګړې هره شېبه یې د دې ځناورو داړې په خپلو هډوکو کې ښخې دي. ټوخي واخیسته، خولې ته یې لاس ونیوی، په ناوړو کې یې سره څاڅکي ښکارېدل. محترمو اوریدونکو، د محیا په لاس کې دیګ و، نرمه کږدۍ ته ننوتله. وچه ډوډۍ یې راواخیسته، په لاس کې یې کړه پاخته. ډوډۍ یې دیګ ته وټوټه کړه، ټوټې یې د تودو اوبو په سر تویېدې. یوه د دیګ تل ته کښته کېده. د تسنیم ډنګر لاس لړزې اخیستی و، مازې په دیګ کې یې ګوتې وهلې. د مخ هډوکي یې راوتلي ول، سترګې یې ژورې ښکارېدې. فرحان د دیګ په څنډه ګوته توره کړه، د پاسني شونډې په سر یې وموښله. محیا او تسنیم ته یې نیغ نیغ کتل، دواړو څه ونه ویل. فرحان د محیا مټ وښوروله، ویې ویل بریتونه مې خوند در نه کړ؟ محیا لنډ ځواب ورکړ، نه. فرحان بیا ګوته په دیګ توره کړه، د شونډې په سر توره لیکه یې ډبله او اوږده کړه. ویې ویل اوس څنګه؟ د تسنیم په څهره نرۍ مسکا پرېوته. ویې ویل د پلار په شان دې سوې؟ د فرحان څهره وغوړېده، له ځای را پورته سو، لاسونه یې تر شا ونیول، په ښي لاس یې چپ مړوند ونیوی. د محیا و څنګ ته نږدې ودرېدی، نرۍ غږ یې ډډ کړ. ویې ویل محیا لورې، نوی رسم دې کړی؟ تسنیم په کړس کړس وخندل. ویې ویل لوی سیه زویه، ډېره موده پس مې له زړه وخندل. محترمو اوریدونکو، شپه وه، د کښتۍ په بام یو څاڅکي لوېدی. له هر څاڅکي سره د تسنیم په زړه درزا تېزېده. تالنده برېښنا له ټکانو سره ګډه وه. د باران څاڅکي تېز سول، د کښتۍ له بامو وچه تره پاخته. د فرحان بدن ژیږ سو، په وېرېدلي غږ یې وویل څه دي؟ تسنیم نږدې ورغله، فرحان یې په غېږ کې ونیوی. ویې ویل باران وریږي. فرحان وویل کور کې خو یې داسې غږ نه کوه. د کښتۍ له یوه کونجه څاڅکي وڅڅېدل. محیا لاس ورته ونیوی، په ورغوي یې تیره لګېدل. تسنیم وړاندې ولاړه، خالي دیګ یې څاڅکو ته کښېښود. له دیګ داسې غږ پورته کېده لکه شګې چې پرې وریږي. محیا د کښتۍ په خاموشي کې غلې ناسته وه. د څاڅکو غږ ته یې زړه سپارلی و. هر څاڅکي یې په مغزو د ډبرې په څېر لګېده. شېبه وروسته د دیګ په تل کې اوبه ډېرې سوې. د څاڅکو وچ غږ په چړپا بدل سو. محترمو اوریدونکو، د لمر وړانګې په نمجنه خاوره ولګېدې. سوړ بوی ترې پورته سو. تسنیم د کښتۍ خوله کې ناسته وه، ژېړې وړانګې یې په سترګو کې پرتې وې. تورې وریځې باد ځغلولې. له دواړو خواو به داسې یو ځای سوې لکه خپه یاران چې کلونو وروسته غاړې غاړې شي. هوا خړه وه، خو د لمر سترګه رڼه ځلېده. تسنیم په زړه کې وویل باران سیمه ومینځله. نړۍ کې داسې څوک سته چې د غزې وینې ومینځي؟ پنډې وریځې د لمر مخې ته ودرېدې. وړانګو په شیبه کې له ځمکې لمن ټوله کړه. تسنیم سترګې چوغې کړې. ویې ویل له نړۍ مخکې رڼا تللې. د لمر په شتون کې تیاره راته برېښي. رښتینې ځلا عدل او پاکي ده چې په حاکم نړیوال نظم کې یې څرک نه لیدل کېږي. د خلکو خولې د حاکم نظم په ازادۍ ستړي دي، خو نه پوهیږي چې په اوږو یې د غلامۍ معاصر یوغ پروت دی.
د نړۍ لوی ښارونه په ظاهر کې له پاکۍ برېښي، خو د شته ارزښتونو بدبویي یې تر اسمانه ورسېده. څوک دي چې بوی یې حس کړي؟ څوک سته چې نړۍ کې د عدل کږه تله راسته کړي؟ یوه عمر خوړلې ښځه د تسنیم مخې ته ودرېده. ویې ویل: لورې، غمجنه ښکارې. تسنیم سر پورته کړ. د ښځې په ګونځې مخ یې سترګې ولګېدې. ویې ویل: ترورې، څوک خوښ دي چې زه خوښوم؟ سپین سرې وویل: همداسې ده لورې، تور سر مې غمونه سپین کړ. ښځه د تسنیم تر څنګ کښېناستله. ویې ویل: کورنۍ مې ټوله تباه وبوله، د 2 زامنو مړي او ژوندي مې ورک دي. تسنیم وویل: یوازې اوسېږې؟ ښځې سور اسویلی وایست. ویې ویل: خاوند مې 2 کاله مخکې په ګولۍ ولګېد. د اقصی جومات ته تللی و، د جمعې د لمانځه څخه راستنېده چې یهودي عسکرو وویشت. یو ګاونډی د پیښې شاهد و. غم و چې یو څه سپک سو. کیسه یې راته وکړه. ګاونډي ویل چې خلیل اکا په لاره روان و، مخې ته یې یهودي عسکر ودرېدل. عسکرو ملنډې پرې وهلې. یو عسکر یې سر ته ګوته نیغه کړه. ویل یې چې د شلغمې په څېر دی. بل عسکر یې سپین ږیري ته ګوته ونیوله. په کړه سنده غږ یې وویل چې جارو ته اړتیا نه لري. په زنه یې ببره جارو راځړېدلی. ماسې د غزې له کوڅو د سپېرې دوړې پورته کړې. ګاونډي ویل چې خلیل اکا ته غوسه ورغله. یهودي عسکرو ته یې ورغبرګه کړه چې له خدایه وډار سي، ځمکه مو غصب کړه، اوس مو په ارزښتونو ملنډې وهئ. بیا مو چېرته د غزې خاوره سپېره پرې ایښې، ټوله په وینو سره ده. ګاونډي ویل چې خلیل کاکا 2 ګامه واخیستل. د یو عسکر مخې ته ودرېد. ږیره یې په لاس کې ونیول. ویې ویل: کوم وینې چې مو توی کړې، کاشکې زما په دې سپینه ږیره پاکېدای سوای، زړه به مې سپک سوی وای. خو ستاسو د مشرانو په زنه تر ما اوږده جارو راځړېدلې. لاړ دې شي، په اروپا کې خپلې تېرې چټلۍ پرې پاکې کړئ، دلته څه کوئ؟ ګاونډي ویل چې دې خبرو یهودي عسکرو ته خوند ورنه کړ. 3 ډزه یې په سر وویشت. تسنیم په غمجن غږ وویل: وبخښه ترورې، غم مې دې تازه کړ. ښځې وویل: نه لورې، د کیسې په کولو مې زړه سپکېږي. تسنیم وویل: 2 تنه واست؟ ښځې وویل: له خاوند سره مې وروسته 15 تنه وو، زه، یوه مېلمسۍ او 3 مې زامن. تسنیم ورته وویل: د 2 زامنو په اړه دې راته وویل چې مړي او ژوندي یې ورک دي، 3 یې څه سو؟ ښځې وویل: لورې، هغه مې 2یم زوی و، کوزدې ته ورپسې ګرځېدو. د پلار له شهادت وروسته یې قسم وکړ چې د یهودي عسکرو سره به د ژوند تر پایه جنګیږي. د کوزدې په نیمایي پیسو یې په سختي وسله واخیسته. په 3 میاشتو کې به یو ځل کور ته راتله، بیا به ولاړی. یو ورځ خبر راغلی چې په روغتون کې دی ټپي و. په بیړه ورغلم، 2 پښې یې پرې کړې وې. کله چې له روغتون رخصت سو، ویې ویل چې بیا جګړې ته ستنېږم. زارۍ مې ورته وکړې، ویې نه منله. د کوزدې په پاتو پیسو یې د ګوډانو بایسکل واخیست. راته ویې ویل چې مچلوغه راته جوړه کړه، تر ډېره ژوندی و. یهودي عسکرو یې په ډبرو ویشتل. یو ورځ هغه هم شهید سو. تسنیم ژوره ساه واخیسته. ویې ویل: مږور او لمسۍ دي؟ ښځې وویل: لورې، مږور مې په ژړدون کې مړه سوه، لمسۍ مې په خوارۍ لویه کړه، اوس له ما سره ده. تسنیم وویل: د زړه صبر درته غواړم ترورې. زړې ښځې وویل: د ځان په اړه دې راته ووایه. تسنیم غمجنه څېره ونیول. ویې ویل: موده کېږي چې خاوند مې له لاسه ورکړی، 1 لور او 1 زوی لرم. ښځې وویل: یو څه ډېر راته ووایه. تسنیم وخندل. ویې ویل: ترورې، عمر د خوب په څېره باندې تېر سو. د پلار 1 لور وم، خو د خدای کار ته وګوره، خاوند مې هم له پلاره یو و. ژوند او روزګار ښه چلېدی. پلار مې سوداګر و. تاریخ او نړیوال سیاست کې مې زده کړې وکړې. وروسته مې د محمود سره واده وکړ. کوچنۍ کورنۍ مې وه. د ژوند خوږې شېبې مې دا وې چې فرحان او محیا لور ته مې یو څه ورزده کړم. ډېرې هیلې مې په زړه کې وې، خو په اوبو یې لاهو وګڼه. تسنیم ټوخي واخیسته. زړه ښځه له ځایه پورته سوه. تسنیم ورته وویل: ترورې، کله کله سر راښکاره کوه. محترمو اورېدونکو، ټکان نږدې اورېدل کېدې. د چاودنو درنو غږونو د پښو لاندې ځمکه لړزوله. تپه تیاره وه. د پنډغالۍ برېښنا پرې وه.
تسنیم، ماحیه او فرحان شپه پر رڼو سترګو سبا کړه. د سهار په خړه کې ډزې او د الوتکو کړڅنده غږ ورک سو. فرحان خوب یې وړ. تسنیم او ماحیه لمونځونه وکړل. خوب یې له سترګو تښتېدلی و. تسنیم غاړه کږه کړه، ویې ویل لورې له دې ځایه ځو. د ماحیه ټنډه تر وسپه ویې ویل د پلار قبر یوازې نه پرېږدم. شیبه چوپتیا خوره سوه. ورپسې تسنیم وویل که ولاړ نه سو په موږ به هم خاورې واوري. ماحیه سترګې ورواړولې، ویې ویل مخکې خاورې راباندې اوښتې. تسنیم حیرانه څېره ونیوله، سوچونو کې ډوبه سوه. نږدې ولاړه. ماحیه یې ټینګه په غېږ کې ونیوله. په سترګیو کې یې وویل ته رښتیا وایه لورې، نه ځو. تسنیم د کښتۍ په خوله کې غلې ناسته وه. ماحیه ته یې حیران حیران کتل. ماحیه ډبره راپورته کړه، کږې کښې یې په سپېرو خاورو رسم کړې. ګوته یې په کرښو کش کړه، ویې ویل مورې. یوې ښځې نارې وهلې چې په رټل سوې خاوره ژوند کوو. خو ښوونکي مو ویل چې غزا د منځني ختیځ زانګو ده. تسنیم ژوره ساه واخیسته، ویې ویل ښایي دواړه رښتیا وایي. ماحیه وویل څنګه؟ تسنیم وویل لورې کږدیو ته وګوره، فکر وکړه. یوه ورځ دلته روغې ودانۍ وې، اوس یې ټوټې پرتې دي. هغه درسونه در په زړه که چې د تمدنونو په اړه مې درته ویل. تمدنونه هم د انسانانو په څیر دي، لوړیږي، ټیټیږي او په پایله کې مري. خو رټل د انسانانو کار دی، نه د ځمکې. د څنګ له کږدۍ د ژړا غږ پورته سو. ماحیه غوږونه څک کړل، سر یې ښکته کړ، ویې ویل ولې څوک مرستې ته نه راځي؟ هغه ټولنه. تسنیم یې خبره پرې کړه، ویې ویل نړیواله ټولنه؟ ماحیه وویل هو همهغه. تسنیم وویل لورې زده کړې مې همدې برخې کې وکړې. د قوانینو یوه نړیواله شبکه چې ګڼې ادارې لري، څو د همداسې غمیزو مخه ونیسي. خو اوس یې ګورو چې څه روان دي. د دواړو په مخ کې ژوره چوپتیا خوره سوه. شیبه وروسته تسنیم وویل راځه لورې اوبه به راوړو. بوشکې راپورته کړې، د خلکو خواته یې ګامونه پورته کړه. کتار کې ودرېدل. ناڅاپه د یوه سپین موټر ټایرونه وڅرخېدل. په دروازه یې د نړیوالې خبري شبکې لوګو وه. دوړې کښېناستې. یوه ښځه او سړی راکښته سول. خبریال یې چټک ګامونه پورته کړه. د کتار خلکو په مخ کې ودرېدله. سړي کیمره سیخه کړه. یوه خبریال یې چټک ګامونه پورته کړل. د کتار خلکو په مخ کې ودرېده. سړي کیمره سیخه کړه. خبریاله یوې ښځې ته نږدې ورغله. غېږه کې کوچنی و. خبریال یې غاړه تازه کړه، ویې ویل د څو کوچنیانو مور یې، احساس یې څه دی؟ ښځه چوپه خوله ولاړه وه. خبریال یې بیا وپوښتل له نړیوالې ټولنې نه څه غواړې؟ د ښځې په مخ کې اوښکې راماتې سوې. سړي د کمرې په بټن ګوته کښېښوده. د ښځې ویرجنه څهره د کمرې په ټوله پرده پرېوته. تسنیم د ماحیه لاس ټینګ ونیوی. نرم غږ یې له خولې پورته سو. یوازې ماحیه واورېد چې ویل یې وګوره لورې راپور جوړوي. نن شپه به د شبکې رئیس په جامو کې نه ځایېږي. خوښ به وي چې ښکلی راپور یې راوړی دی. سرټکي یې سر له اوس راته معلوم دی. د ماحیه په مخ مسکا پرېوته، ویې ویل مورې اوس یې وړاندوینو ته مخه کړه. د تسنیم څهره وغوړېده، ویې ویل سرټکي به یې دا وي غزه کې خاموش فریادونه. خبریاله یوه زاړه سړي ته نږدې سوه. سړي د لرګي په لکړه تکیه کړې وه. خبریال یې وپوښتل څه فکر کوې؟ نړۍ تاسو هېر کړي یاست؟ د تسنیم غږ لوړ سو. په ګڼه ګوڼه کې یوازې ماحیه اورېد. ویل یې څنګه به مو هېر کړي؟ موږ یې د معادلاتو یوه برخه یو. راپورونو کې د بشپړ پالي یوه غمیزه. کله چې مرستې راځي کامرې هم ورسره راځي، کله چې مرستې نه وي کامرې هم نه وي. موږ د نړیوالې ټولنې لپاره یوه موضوع یو، نه هغه انسانان چې تاریخ او هیلې لري. د کامرې سترګه څو کوچنیانو ته سیخه سوه. خبریال یې حرکت وکړ. سترګې یې په تسنیم ولګېدې. شیبه ودرېده. بیا یې جګ ګامونه پورته کړل. موټر کې سپاره سوه. ټنډې ته لاس ونیوی. ماحیه وویل مورې له تا څخه ولې پوښتنه ونه کړه؟ تسنیم وویل لورې سترګو کې مې وپوهوله چې خپله کیسه په داسې راپور نه پلورم چې مخکې جوړ شوی وي. محترمو اوریدونکو، د شپې په خاموشي کې تسنیم د تیر تاریخ کیسې کولې. ناڅاپه وحشتناکه غږ پورته سو. تسنیم سترګې پټې کړې لکه د توغندي غږ چې د مرګ زیری راوړی وي.
غږ نږدې سو. محیا او فرحان له تسنیم لاسونه تاو کړل. دروند غږ ولګېد. پنډغالۍ ته دومره نږدې و چې کږدۍ یې ولړزولې. شېبه وروسته مرګونې خاموشي خوره سوه. د محیا زامې ولړزېدې. ویې ویل مورې دلته هم امن نسته. چېرته امن دی؟ تا ویل چې نړیوالو قوانینو په پنډغالۍ بمبار نه کوي. تسنیم سړه ساه وایستله. ویې ویل لورې هغه قوانین داسې چا لیکلي چې همدا توغندۍ یې جوړې کړې. بل کړسنده غږ ولګېد. تسنیم د محیا او فرحان لاسونه ټینګ ونیول. د محیا لاس ولړزېده. د تسنیم غمجن غږ پورته سو. ویې ویل لورې ډار مو حق دی، باید وډار سو، خو په دې غمیزه پوهېدل زموږ دنده ده. زموږ تاریخ له همدې پنډغالۍ پیل کیږي. ته باید دا هر څه ووینې. د پنډغالۍ په څنډه کې یو سپین ږیري د ودانۍ په لویه ټوټه ناست و. سوځلي بوټ یې په لاس کې و. څنګ ته یې هنداره پرته وه. سپین ږیري غاړه تازه کړه لکه رسمي مجلس ته چې خبرې کوي. ویل یې ښاغلی بوټه تاسې له اصلي چرم جوړ یاست. ښایي ډېر مزل مو کړی وي، خو اوس د زمانې په اور کې غونجې یې. دا راته ووایه چې د انسان پښې د سولې په لور تګ ته جوړې سوي یا د ډله ایزو قبرونو لپاره چې هر ګړی منډه ور اخلي. تسنیم او محیا د سپین ږیري دې خبرې ځای په ځای ودرولې. محیا حیرانه څهره ونیوله. ویې ویل مورې دا سړی لیونی سوی؟ تسنیم د سپین ږیري سړي ارامې څېرې ته په ځیر وکتل. ویې ویل نه، ښایي یوازینی کس وي چې له دې شیانو سره خبرې کوي. محیا وویل ولې؟ تسنیم وویل ځکه پوهېدلی چې ژوندي انسانان په عقل ډکو خبرو غوږ نه ګروي. ورته وګوره. اوس یې هنداره راپورته کړه. سپین ږیري ماته هنداره په لاس کې وڅرخوله. ویې ویل اغلې هندارې یو وخت کې ښکلې څېرې مېلمنې وې. اوس راته ووایه چې ستا ماتول د ښکلو څېرو ماتول و که نه؟ د سپین ږیري تر څنګ زړه ښځه ناسته وه. زړې ښځې ټنډه ګونځې کړه. لړزېدلې غږ یې پورته سو. ویې ویل ځواني کې دې یوه خبره په زارویو له خولې نه راوتله. اوس بوټ او هندارې ته خبرې کوې. ها زما خبره یې نه منله چې سپین ږیرې سوې. پرون دې د بوټ سره مشوره کوله چې ولې دې ږیره او ویښتان سپین سوي. څه یې درته وویل؟ سپین ږیري وویل ښاغلي بوټ ویل چې د ښځې له لاسه دې سپین ږیري سوی یې. شېبه په کنډواله کې چوپتیا خوره سوه. ورپسې سپین ږیري وویل تا هم پرون شپه له ستورو سره د مرګ په اړه خبرې کولې، ځواب یې څه و؟ سپین سري وویل ستوري ویل چې مرګ ته ډېر خلک انتظار باسي، ته هم انتظار کوه. ورته ومې ویل چې یوه نښه راته ووایه. ستوري سترګګ وواهه چې کله نوې میاشت له دښتې سر ښکاره کړي مرګ به دې په غېږ کې ونیسي. سپین ږیري وویل اوس خو وریځې دي، نوې میاشت نه ښکاري، تر هغه به زما 2 تاره تور ویښتان هم سپین سي. سړي او ښځې وخندل. خندا یې وچه او بېروحه وه. محیا وویل څنګه خندا ورځي؟ تسنیم وویل ژړا یې ختمه سوې. خندا د انسان وروستۍ هیله ده، د داسې انسان چې پرته له مرګ هیڅ نه وي ورپاتې. دوی اوس په مرګ ملنډې وهي. د 9مې برخې پای.